بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو، سلامونه، نیکې هیلې، احترامات. پروګرام د پښتون غږ سره محمد عمران ستاسو په درانه خدمت کې حاضر دی. مینوالو، که ستاسو د نظر نه تیر شوي نه، بله ورځ ما یو پوسټ کړی چې د یو سخاکوټ بازار کې د یو غریب سړي د لور واده دی او هیڅ وس یې نه کېږي، ستاسو د امداد منتظر دی. نو د هغې دپاره یو ورور موږ ته دغه وکړو چې د 10,000 روپو سامان به د فواد دکاندار نه ولې دا د فواد دکان دی د لوښو، او فواد رور هم ما سره ولاړ دی. فواده، السلام علیکم. مینوالو څنګه یې؟ ښه دي. دا یو ملګري رینګ وکړو د بار سعودي نه، او عمران صاحب ته به یو 10,000 روپو لوښي په حواله کې او چې دا هغوی ته ورسوي که نه، او عمران صاحب له موږ راټول کړه څیزونه، نو عمران صاحب به یې اوس هغوی ته په حواله کړي. بلکل مینوالو، دغه سامان دی. یو بل کس د موږ سره رابطه کړې ده د پیزار دپاره هم، چې هغه پیزار به مو شي، نو د هغوی نور سامان هم پاتې دی. که ستاسو څه وسي او څه ورسره کول غواړئ، نو د خپل اړخ نه ورسره دغه امداد وکړئ. دغه هغه پیزار دی. تاسو ته ما وختي ووایي چې دغه یو کس د پیزارونو دغه کړی دی چې 4 جوړې پیزار به ورته ورکوي. نو دا هغه پیزار دی. ما خو غوښتل چې دا ویډیو زه هلته په هغې دکان کې وکړم، خو هلته زنانه وي، نو د دغې وجې ما هلته کې دا کیمره نه شوه راویستی. دغه پیزار تاسو ولیدل او دغه لوښي دي دغه کس ول ورکړل، او نور د هغوی هم ضروریات ډیر دي چې واده یې تاسو ته ښه پته ده. او یوازې دا نه چې د دې سړي د لور واده دی چې موږ ورسره امداد وکړو، دغسې په خپل چاپېرچل کې وګورئ چې هر څوک داسې چې هغه خور دا ونه وایي چې زما د پلار وس نه کېږي یا زما رور نشته، چې دغه خور داسې واده نه شي چې د هغې په زړه کې ټک پیدا شي. ډېره مننه. د الله